کابل کې د شیدو د پروسس پر لویه فابریکه کار پیل شو. د کرنې وزارت د کابل په رشخورو سیمه کې د 3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت د شیدو د پروسس فابریکه جوړوي. د کرنې وزیر نصیر احمد درانی نن د دغه فابریکې د کار پیل مراسمو کې وویل دا فابریکه به په 4 ساعتونو کې 80 زره لیتره شیدو د پروسس ظرفیت ولري. ماسته شوملې پیروي چکا کوچ او پنیر به هم پکې تولیدېږي. نوموړي وویل د دغه فابریکې له فعالیت پیلولو سره به سب په افغانستان کې د لبنیاتو په وارداتو کې د پام وړ کموالی راشي. دا فابریکه به د لبنیاتو په وارداتو کې د ورځې 80 زره لیتره کموالی راولي. همداراز په 8 زره مالداره کورنیو او 150 کارګرو روزګار زمینه به برابره کړي. په داسې حال کې دا چې د کرنې وزارت د احصایې له مخې دا مهال د 315 زره افغان په مالدارۍ بوخت دي چې 50% یې په دودیزه ډول مالداري کوي.